کله چې اچانک په پبلک ځای کې لکه په ایرپورټ کې یا بازار کې یا بل ځای کې خلک بیهوش شي نو عموما ریسکیو ته کال کوي یا خلک څوک اوبه ورکوي څوک ګلوکوز ورکوي څوک جوس ورکوي پته نه لګي چې موږ څه وکړو زموږ خلک دونه اکثر نه وي پوهه چې په هاسپټل کې په ایمرجنسي کې ډاکټران کله سی پی آر کوي نو هغوی ما وکړه دا ته څه کوي او دا مریض ته نقصان ورکوي دا هغه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه ډاکټر شهریار خان تاسو ته مخاطب یم زه کنسلټنټ کارډیالوجسټ یم نن زه تاسو سره د سی پی آر باره کې خبرو کوم کله چې اچانک په پبلک ځای کې لکه په ایرپورټ کې یا بازار کې یا بل ځای کې خلک بیهوش شي نو عموما ریسکیو ته کال کوي یا خلک څوک اوبه ورکوي څوک ګلوکوز ورکوي څوک جوس ورکوي پته نه لګي چې موږ څه وکړو سی پی آر یو ډېر مهم دی کې یو ټیکنیک دی چې په هغې باندې لایف سیوینګ ټیکنیک دی او په دې باندې خلک بچ کېدی شي زموږ خلک دونه اکثر نه وي پوهه چې په هاسپټل کې په ایمرجنسي کې ډاکټران کله سی پی آر کوي نو هغوی ما وکړه دا ته څه کوي او دا مریض ته نقصان ورکوي دا هغه نو سی پی آر زده کول په بهر دنیا کې دا ټولو خلکو زده کړی وي ځکه چې دا مسله هر چا ته راتللی شي د ټول ناول په دې کې دا کار دی چې فرض کا مریض ناست وي په کرسۍ باندې یا بل ځای کې وي نو تاسو به اول هغه په یو فلیټ ځای باندې په یو کلک ځای باندې داسې واچوئ سین سیفټي یو شیز دی دا دې ته وایي که فرض کا مریض اکسیډنټ خدای مکه شوي د هغې نو ته کارډیک ارست شوي نه به تاسو سایډ ته کړي دا نه چې روډ منځ ته ورشي چې تام ګاډۍ ووهي الکټریک لکه کرنټ لګېدلی وي تاسو هلته ورشي یا اوبو ته ورودانګې نو دا اول به مریض سیف ځای ته راولئ ور لګېدلی وي او تاسو هلته لګیا نو کېدای شي تاسو ته نقصان درشي نو سین سیفټي دې ته وایي چې تاسو مریض سیف ځای ته راولئ د هغې نه پس د مریض ریسپانس چک کولی چې مریض ماله څه جواب راکوي اواز ته او ټچ ته کو نه د هغې دا طریقه ده چې مریض به خوله باندې نه ټچ کوئ دا چې کوم اوږې دي په دې باندې به داسې په دوانو لاسونو ټچ کوي چې څنګه ټیکي اواز اوري څه مسله ده داسې به ورته ووایي انګلیشي خو موږ داسې چې هاي ار یو اوکې ار یو لسننګ می خو پښتو کې چونکې زه خود موږ د خپل معاشرې دپاره جوړو نو څنګه چې موږ یو بل ته اواز کوو په داسې صورت کې نو هغه طریقه تاسو به اواز وکړئ چې اواز وکړي نو د هغې نه به تاسو ته پته کړي چې مریض مال اواز رانه کړو نو ډایرکټ به تاسو ووایئ چې هلکه ریسکیو 1112 ته کال وکړئ او ما ته ډیفیبریلیټر اویلیبل کړئ بیا به د هغې نه پس تاسو پلس چې کوم دی د کیروټیډ پلس وایي دا به تاسو وګورئ په دې دوه ګوتو باندې دا چې کومه نښه ده د ایډمز ایپل د دې نه چې تاسو لږ دې خوا راشئ او دوه ګوتې تاسو دلته نفس کوم محسوسېږي به وګورئ او دې سره به کله چې انسان ساه اخلي نو دا سینه اوچته اوبره کېږي د چیسټ الیویشنز وایي نو دا به دغې باندې به ملاس کېږي او دې ته به چیسټ الیویشنز ته به هم ګوري دا عمل به ته 15 نه ولا 10 سکنډ پورې صرف وکړي د دې نه به زیات نه کې بیا ټیم خرابېږي فرض که تا وکتل چې نه نبض شته او نه سینه اوچتېږي نو ته به ډایرکټ به بیا په سینه باندې زور کوې زور به څنګه کې چې دا لاسونه دې ته ایلبو جاینټ وي دا چې سیده وي ته به داسې په دې ګوړو باندې به کښېني په ځمکه او دا به لاس به داسې کړي دا ډامیننټ لکه فرض که زه خیمټۍ یم زما ښي لاس ډامیننټ دا به پې د پاسه کېږي د سینه چې دا کم کالر کم دا بین کالر چې وي هغه چې کم د سګیر راغلي وي د هغې په منځ به نیپلس سره خوا کې به داسې دا کېږي په دې منځ او په مریض به داسې لږ بره راشي او بیا به ته سینه باندې زور کې چې کله ته زور کې نو زور به دونه کې چې دا سینه لاندې ته 15 سنټي میټره یا 2 انچه لاندې بوزي او دا به د دې رفتار لکه دا چل به دونه داسې اندازه سره به کې چې په یو سکنډ کې ته 2 پیرې کې لکه په یو منټ کې دا د 100 نه د یو 120 پورې پکار وي دلته دا موبایل موږ سره پروت دی دا زه تاسو ته بیا په هغې کې ښیم چې کله دا زه ټیک کوم نو دې کې به پته لګي او چې کم یم کوم نو هغه کې به هم پته لګي خو ټیک عموما داسې وي ته به تیز تیز لګیا هم وي لکه ګوره داسې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 داسې به 10 پیرې وکړي چې کله ته 10 پیرې وکړي نو د هغې نه پس به ډایرکټ دې طرف ته راواوړي د مریض موږ وایو ژبه یې پرېوتې ده ساه یې بنده ده نو مریض دا په دې تندي به داسې لاس کېږي دا به لږ داسې اوچت کړي او دا لاس به په زنه باندې کېږدي خوله به موږ ګوري چې څه خو پکې پراته نه دي بیا به په دې امبوبیک کېږدي امبوبیک به بیا زه تاسو ته ښیم هغه پې کېږدي او 2 ساګانې به په هغې ورکړي په مزه مزه چې په یو سکنډ کې 1 ساعته ورکړي او په 3 سکنډو کې 2 ساګانې ورکړي او په سینې ته به ګوري چې سینه اوچته شي اوس دلته زه په موبایل کې دا ښیم چې کله ټیک سی پی آر څنګه وي غلط څنګه وي دا موږ ته په هغې کې دا ټول انډیکیشن میلاویږي ګوره دا په دې باندې ما دا په سینه باندې لاس ایښی دی دا جاینټ سیده دی دا چې فرض که ګوره زه تاسو ته اول دا صرف ښیم چې زه لږ زور کوم که نه دا نښه سپینه لاندې نه راځي نو دا وایي چې ته لاندې لکه ډیپ چې کوم 15 سنټي میټر سینه لاندې بوتلې دي لاندې نه ځي چې کله دا پوره لاندې ځي نو دا به داسې دا اوس ګوره پوره لاندې راغی ټیک ته دا نښه چې کوم دا د سپیډ ده څنګه تاسو ته مې ویلي چې په یو منټ کې 100 نه 120 پورې پکار وي نو که فرض که زه کم کوم سلو کوم نو دا دلته ده که بیا زه ډېر تیز کوم ګورې ورته دا خوا واوړېده لکه سپیډ سیوا دی او ډیپت هم کم دی لکه سینه لاندې هم نه ځي نو ټیک ټیک داسې وي ګورئ ښه تاسو ګوره لاندې هم راځي او اوس به دا چې کوم نیډل دی په دې ګرین کې پکار دی دا اوس ټیک دی ټیک ده دا لږ شان سلو دی ځکه دا نیډل دی سور طرف ته دی چې زه لږ شان تیز شم دا نیډل به بیا دې منځ ته شي تاسو ګورئ اوس ودې کته نیډل اوس ګرین ته شو
نو اوس دا لکه ټیک سی پیار دی په داسې اندازه پکاري او دا 10 پیری پکاري داسې او 10 پیری به داسې وي چې به داسې وایم لکه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اوس کو زه په مزه کوم ګورئ ښه کو زه په مزه کوم یا زه 30 کوم نو ګورئ دا نیډل 30 ته واوړېد ټیک شو دا غلط دی کو زه په مزه کوم دا نیډل ته ګورئ دا به دی دا اوس دی بل طرف ته راواوړېد لکه په مزه شو چې ډیپت کم لکه سینه لاندې نه وځم د نښې ته ګورئ دا ماته وایي چې سینه لاندې پوره نه ځي نو په دې طریقه باندې پریکټیس دپاره دا یو ښه دغه دی دا چې کوم بریدینګ موږ ورکو نو دا موږ په ایمبوبیک باندې ورکو دي کې دا ایمبوبیک دی او دا ماسک دی کوم چې موږ مخ او په خوله او په پوزه باندې کیدو نو دا دې وخت کې دغه ټول ناول ما تاسو ته ویلو چې هیډ ټلټ او چین لیفټ به کوئ نو دا لاس به تاسو راوالئ په تندي به کېږدئ دا به لږ داسې اوچت کړئ او دې لاس باندې به د مریض زنه ونیسئ دې دوران کې به خوله باندې وګورئ چې څه خو پکې پراته نه دي بهر نه دې سره هوا نالۍ کولاو شي چې کله دا کولاو شي نو تاسو به دا راواخلئ د دې دا یو براډر یعنې غټ طرف دا نری طرف دا نری طرف به پوزې طرف ته کوئ داسې او په دې به تاسو سی او ای جوړ کړئ سی مطلب دا دی چې دې دوه ګوتو نه داسې سی جوړ شوی دی او د دې باقي نه ای جوړ شوی دی نو دا به تاسو په دې باندې به سی داسې کېدئ داسې او د زنه باندې به ای راشي یاد ساتئ چې په زنه کې دا لاندې کوم سافټ یعنی نرم ځای وي دا به نه ټچ کوئ دا کوم بونی پارټ کوم اډوکي والا ځای دی دا به ټچ کوئ دا به تاسو داسې ټچ کړئ بیا به تاسو دا ایر ټایټ کړي نو سینې ته به ګورئ چې سینه چیسټ الیویشن کېږي چې هغه اوچتېږي لکه داسې 1 2 نو هغه چیسټ الیویشن چې کېږي دغه افیکټیو وي خو چې دا نه اوچتېږي نو مطلب دا چې دا هوا پیپړو ته نه ځي دا بل ځای ته ځي د دې طریقه ده چې کله تاسو دې کې هوا ورکړئ نه به هوا بهر وځي نو هغه بهر اوتو ولا هوا به څه فایده نه کوي مریض ته دا چې کله تاسو دا ایر سیل وي لکه دا کلک وي نو دا چیسټ به داسې الیویټ کېږي سره دوه پیری به دا کوئ 10 پیری به کمپریشنز کوئ کمپریشن باندې موږ خبره کړې وه چې هغه ټیک او غلط څنګه وي هغه به تاسو ته په هغه کمپیوټر کې په موبایل په سکرین باندې موږ ښودلي هم دی په باقي ویډیو کې